زه یې ورځ طالبانو چېرته تللی وم چا جنازې ته بوتللم جنازه ما وکړله د سقاط نه اخواته لرې کېناستلم ځکه ما ورته ویلي ما ته سقاط نه صحیح کېږي سقاط د فقیر حق د فدیه ده فدیه قرآن وایي د فقیر حق د ما ته نه صحیح کېږي زه کېنناستم یو بل شیخ صاحب میلمه راغلی هم د ما سره کېناست کله چې دا پیسې قبض کړلې حنفي فقها وایي چې پیسې په فقیرانو قبض کړي بیا پاس له هغه نه خان ته هم ورکولی شي ها شیخ صاحب چیرې شیخ صاحب هغلته لرې ناسته یو ډبرې سره دغه د راغی 9.5 روپۍ سقاط کې ما ته راکړلې او بل ملګري ته مې 3.5 ورکړلې سقاط کې 9.5 روپۍ وي دا طالبانو تاسې امام غزالي وایي کله کله الله تجربه کوي چې الله کمې وعدې کړي رښتیا وي طالبانو نو موږ شکمن یو ځکه یې الله نه راکوي سقاط وګوره طالبانو ناست هم نه یې پکې 9.5 روپۍ هم والد رحمه الله یو ورځ جنازې ته تللي وو 300 ډالر په سقاط کې ورکړي ول خو د والد رحمه الله دا عادت به طالبانو ته ورکولی وي ځکه ما ته نه صحیح کېږي به طالبانو ته ورکولی نو الله عز وجل دا دین همداسې ده چې څومره غیرت سره کوي الله هغومره غیرتي ده خو چې څومره ځان وږی کوې که نه مړېږي بیا یې والله که ټول عمر هم موړ سي نو طالبانو دین ډېر غیرتي دین د دې ته مو فکر یې الله مو ملیان که خو داسې نه چې هر چېرته بس غوړې ته ناست یې داسې ملیان مو الله مه جوړ